د کونړ د زلزلې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې قمر بنسټ ته څومره مرستې راغلي، د چا لخوا راغلي، چیرته او څنګه مصرف شوي دي. دغه ټولې پوښتنې درته زه نن په همدغه ویډیو کې جوابوم. تاسو پوهیږئ چې موږ د کمپاین په پیل کې 3 لکه ډالر هدف ټاکلی و، لیکن الحمدلله موږ 15,1550 ډالره مرسته ټوله کړې او ترلاسه کړې مو ده. دا چې دا مرسته د کومو ادرسونو لخوا ټوله شوې، تاسو پوهیږئ چې موږ 2 ډوله ملاتړ کوونکي لرو. یو زموږ خپل افغانان دي چې موږ سره مرسته کوي، او بل زموږ نړیوال پارتنران دي. په دې پروسه کې د افغانانو لخوا 2,18,592 ډالره مرسته ترسره شوې، او ترڅنګ د نړیوالو پارتنرانو یا ملاتړ کوونکو لخوا 2,92,913 ډالره مرسته راټوله شوې ده. اوس درته دویمه پوښتنه جوابوم چې دغه مرستې چیرته مصرف شوي دي. تاسو په دې باندې هم پوهیږئ چې په د زلزلې پر مهال په اضطراري حالت کې موږ اضطراري مرستې هم باید وویشو، او هلته خلک ورته اړتیا لري، او زموږ بیلابیل ملاتړ کوونکي غوښتنه کوي چې زموږ مرسته په دغه ډول برخو کې مصرف کړي. د افغانانو له مرستې 4,825 ډالره په اضطراري مرستو کې توزیع شوي دي، او همداسې د نړیوالو پارتنرانو لخوا 65,241 ډالره مرسته شوي چې په مجموع کې 1,20,516 ډالره کېږي. دغه موږ په دغو مهمو برخو کې مصرف کړي دي: نغدي توزیع، د خوراکي موادو توزیع، کمپلې، توشکې او بړستنې، د پخلنځي توکي او ژمنۍ مرستې. یعنی هغه څه چې موږ ورته د خپل ورځني ژوند لپاره ورته ضرورت او اړتیا لرو، یا په ابتدایي توګه سره د دوی دغه مشکل حل کولی شي، دغه ډول مرستې درلودي. اوس وروستۍ پوښتنه ځوابوو چې له دې مرستو څومره پاتې دي او موږ یې غواړو چیرته یې مصرف کړو. په دې پاتو مرستو کې موږ 1,240 ډالره د نغدو پیسو توزیع لرو، او ترڅنګ 1,110 ډالره یو مرسته کوونکي د څا لپاره رالیږلي، او ترڅنګ 1,18,609 ډالره مرسته زموږ د یوه پارتنر لخوا رالیږل شوې، او غوښتنه کړې ده چې موږ یې په ژمنیو مرستو کې د کونړ زلزله ځپلو لپاره توزیع کړو. او پاتې 2,32,914 ډالره چې دي، دا به د کونړ زلزله ځپلو لپاره د کورونو جوړولو په برخه کې مصرف شي. نو ان شاء الله موږ غواړو چې د کونړ زلزله ځپلو لپاره ډیر بنیادي، اساسي او معیاري کورونه د دوی لپاره جوړ کړو.